خوشحال بابا وای چې پښتانه کا آدمزاد دی په خویونو کې خانات دی نه حکمت لري نه عقل خوخ په جهل په فساد دی پښتانه کا آدمزاد دی په خویونو کې خانات دی نه حکمت لري نه عقل خوخ په جهل په فساد دی اول ز د نور لپسا مشتواړه د حداد دی دا الله شکر کړه خوشاله چې بندي نه دی آزاد دی رحمان بابا فرمایلی چې اوریدلی می نمونه هم سلور دی نازل شوی کتابونه هم سلور دی د سلور و فرښتو په لاس نظام دی امامان د مسلکونو هم سلور دی په سلور و بازوګانو د سفر د جنازه کې تکبیرونه هم سلور دی رحمان وای د سلور و ملګرتیا کړه ستا د قبر دیوالونه هم سلور دی غنیحان بابا وای چې سر پزمکه باندې کېږده چې پراز پوی د اسمان شي سر پزمکه باندې کېږده چې پراز پوی د اسمان شي سترګې ستورو د کړه پورته چې پشان پوی د جهان شي بخزاده دانش صاحب وای چې ټول خلق راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلق ورته ټول لیونی کوي ټول خلق راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلق ورته ټول لیونی کوي دا خلق د ژوندو نه زیات په مړو خفه کیږي د خلق د ژوندو نه زیات په مړو خفه کیږي د خلق مړ ونازي ژوندی لیونی کوي درویش روحان سے وای چې خوب مې لیده چې فرښتې ناستې د زړونو وینځي خوب مې لیده چې فرښتې ناستې د زړونو وینځي په جنتي اوبو د خلکو ګناهونه وینځي زما یقین دی چې زما خوب ورختیا وخیږي زما یقین دی چې زما خوب ورختیا وخیږي پښتون بخدای یو کړی د جنگ نه بلسونه وینځي بصیر بیدار صاحب وای چې نه په رنگ او نه په نسل نه په کام د اخلاق او سیالي تل په احترام ده نه په رنگ او نه په نسل نه په قام د اخلاق او سیالي تل په احترام ده خپل عزت د بل عزت کې لال وړيږي د نیکۍ تل درنه په هر مقام ده